شکريه بارکزي په حکومت او روغتونونو باندې ولې نیوکه کړې ده؟ سلامونه درنو لیدونکو، دا مهم خبر په دې ویډیو کې وګورئ. شکريه بارکزي وایي روغتونونه جوړیږي خو طبي تجهیزات نه لري. د ولسي جرګې پخوانی غړي شکريه بارکزي وایي چې په هیواد کې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره روغتونونه جوړیږي خو طبي تجهیزات په روغتونونو کې نشته. نوموړي چې په آزاده جرګه خپرونه کې خبرې کولې وویل په هرات ولایت کې د کورونا ناروغانو لپاره په 100 ورځو کې روغتون جوړ شو. تعمیر شته خو اوس پکې تجهیزات نشته دي، نو دا خو روغتون نشو. هغې په خپلو خبرو کې زیاته کړې ده چې د روغتون لیلي هوټل او نورو ترمنځ توپیر همدا دی چې روغتون باید تجهیزات ولري او طبي پرسونل ولري. هغې په خپلو خبرو کې وویل چې د دارالمان ماڼۍ د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړې شوې تر څو په دې ځای کې قرنطین شي، خو په دغه ځای کې ټول طبي امکانات نشته. شکريه بارکزي وایي په ځای د دې چې تعمیرونه جوړ کړو په کار ده چې طبي تجهیزات برابر کړو. د یادولو وړ ده چې په ټولنیزو رسنیو کې نه یوازې دا چې پر عامه روغتیا وزارت سخت نیوکې کیږي، بلکې په افغان جاپان روغتون چې د کورونا وایرس ناروغانو لپاره ځانګړی شوی دی هم پرې ولس نیوکې کوي. په ټولنیزو رسنیو کې یو شمېر خلک ادعاوې لري چې په دغه روغتون کې ډاکټران ناروغانو ته هیڅ پام نه کوي او نه هم ورته کوم ارزښت ورکوي. همداراز طبي وسایل هم نشته او ان اکسیجن هم پکې ختم شوی دی، خو هیڅوک یې هم په غم کې نه دي. درنو لیدونکو، له تاسو ډیره مننه چې ویډیو م تر اخره ولیدله. که د شکريه بارکزي په اړه تاسو هم کوم نظر لرئ زموږ سره په کومنټ کې شریکولی شئ. د همداسې نورو ویډیوګانو د لیدلو لپاره زموږ یوټیوب چینل سبسکرایب کړئ. تر بلې ویډیو الله مو مل شه، ښه وخت ولرئ.